انس حقانی له کرزي او عبدالله سره ولیدل. د طالبانو مشرتابه شورا او د قطر دفتر غړی انس حقانی کابل ته راغلی او له یو شمېر سیاسیونو سره یې لیده کاته کړي دي. د راپورونو له مخې حقانی چهارشنبې کابل ته رارسېدلی او دلته له حامد کرزي او عبدالله سره لیدلی دي. تر اوسه د دې لیدنې پوره جزئیات نه دي ورکول شوي چې یادو کسانو په کوم مسایلو خبرې کړي دي. انس حقانی داسې مهال کابل ته راغلی چې پرون د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر هم له دوحې څخه قندهار ولایت ته ورسېد. له هغلي برادر سره د طالبانو د مشرتابه شورا یو شمېر نور غړي ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحکیم، مولوي عبدالسلام حنیفي، شهاب الدین دلاور او یو شمېر نور غړي هم دي. کندهار ته د طالبانو مشرانو تر راتګ څو ساعته وروسته ملا خیرالله خیرخوا او مولوي عبدالسلام حنیفي یو خبري کنفرانس ته وینا وکړه او خلکو ته ډاډ ورکړ چې نور افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده. ملا خیرخوا وویل چې دوی په ټول توان هڅه کوي چې په افغانستان کې یو داسې اسلامي نظام او حکومت رامنځته کړي چې ټولو خواو او نړیوالو ته د منلو وړ وي او ټول خلک پکې خپل استازي وویني. دا خبره پرون د طالبانو د نظامي چارواین ذبیح الله مجاهد هم په کابل کې په خپل لومړني خبري کنفرانس کې وکړه او ویل چې دوی د یو ټول شموله نظام د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. هغه وویل دوی ټول هغو کسانو ته اعلان کړي چې د دوی په مقابل لوري کې ولاړ وو او په خبره یې طالبان له هیچا او هیڅ ډلې سره د دښمنۍ په تکل کې نه دي.